درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله به یاستئ او له خوښۍ څخه ډک ژوند به لرئ. درنو لیدونکو بعد له ډېرې مودې یوه ورځ له شمشاد سره د خپرونې په وړاندې کېدو سره ستاسو په درانه خدمت کې یم. خدای دې وکړي چې تاسو هم راسره د خپرونې تر پای شیبو ملتیا وکړئ. یوه ورځ له شمشاد سره موږ له هغو کسانو سره دا خپرونه ثبتوو چې په دغه خپرونه کې د دوی د مکملې ورځې هغه جزئیات له دوی راخلو چې له سهار نه تر مازدیګره پورې دوی کوم مصروفیتونه لري په دغه مکمله ورځ کې دوی څه ترسره کوي. نو موږ غوښتل چې په دغه خپرونه کې یوه ورځ له شمشادو سره د بېلابېلو شخصیتونو سره سب کړو. دا خپرونه بېلابېلې برخې لري. نو تاسو هم کولی شئ چې د خپرونې تر پای شیبو راسره پاتې شئ او په نننۍ خپرونه کې چې څوک زموږ سره د مده او د چا ژوند یوه ورځ له شمشاد سره ده، نو دا درته اوس نه وایم. کله چې هغه ځای ته ورسېدلو تاسو به یې راسره په خپرونه کې وګورئ. خو خپرونه جالبې برخې لري. تاسو هم کولی شئ د خپرونې تر پای شیبو راسره واوسئ او یوه ورځ له شمشاد سره خپرونه راسره تر پایه وګورئ. السلام علیکم. جوړ بخیر، صحت مخیر خیرتي، تاسو ښه یاستئ؟ ژوند بخیر تېرېږي؟ سلامت. اجازه ده؟ قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه مو چې د خپرونې په سر کې یادونه وکوله چې یوه ورځ له شمشاد سره خپرونه ده او تاسو به پوهېږئ چې د میلمه نوم ما تاسو ته وانخیسته چې زموږ میلمه به څوک وي او یوه ورځ له شمشاد سره خپرونه به له چا سره وي. لکه څنګه چې موږ د دفتر څخه حرکت راوکړو، بیرون ووتو، د لارې انځورونه تصویرونه تاسو هم ولیدل. نو یوه ورځ له شمشاد سره خپرونه زموږ د داسې چا سره ده چې تاسو هم له نوم سره اشنا یاستئ او هم له څېرې سره اشنا یاستئ، د غږ سره یې هم اشنا یاستئ چې دا به څوک وي. لیدونکي خو ډېر به مې انتظار کې نه پرېږدم، نو زه به درته وایم چې څوک ده. انتظار به نه پاتې کېږي. حتما یې تاسو سوشل میډیا د لارې نه به هم تاسو د هغوی ډېرې ویډیوګانې لیدلې وي او ورسره اشنا بلکل یاستئ. یو ورځ له شمشاد سره په خپرونه کې زموږ میلمه ده شیخ عبدالحمید حماسي صاحب، چې تاسو یې هم له څېرې سره او هم له نوم سره اشنا یاستئ. د دوی په ژوند باندې له دوی سره خپرونې کوو او تاسو هم د خپرونې تر پای شیبو راسره اوسئ. خپرونه هم بېلابېلې برخې لري. تاسو کولی شئ دا خپرونه راسره تر پای وګورئ او زموږ ملتیا وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حماسي صاحب جوړ بخیر، صحت مخیر خیرتي، تاسو ښه یاستئ؟ ژوند بخیر تېرېږي؟ ملګري دوستان ښه دي؟ تاسو ښه یاستئ؟ مهرباني حماسي صاحب تاسو ښه یاستئ؟ ژوند بخیر ده؟ ملګري دوستان ښه دي؟ وخت په خیر سره تېرېږي؟ الله مو آباد لره، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. او موږ غوښتل چې ستاسو ژوند خپلو هېوادوالو ته انځور کړو، ستاسو ورځنۍ چارې یوه ورځ ستاسو له شمشاد سره. نو لیدونکي هم پوه شي چې حماسي صاحب د سهار نه تر مازدیګره څه مصروفیتونه لري، څه دنده لري، کوم کارونه ترسره کوي، خپلو خپلوانو ملګرو دوستانو ته څومره وخت ورکوي. نو موږ غوښتل چې ستاسو ژوند هم درنو لیدونکو ته انځور کړو او ستاسو د مصروفیتونو څخه هم خبر شي. حماسي صاحب مننه، الله پاک مو ښه لره، الله مو جنتیان قرار کړل راسئ، الله دې تاسو ته خدمت قبول کړي. سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. حماسي صاحب راځو، لومړی خو به ستاسو د نوم او تخلص په اړه تاسو نه واورو چې دا درته چا غوره کړی ده. نو نوم خو طبعا په افغاني ټولنه کې دا وي چې پلار یې سړي ته انتخابوي. ما باندې نوم نیکه کېښودلی ده، والد رحمه الله به راته ویلي وی عبدالحمید نوم په تا باندې نیکه کېښودلی و. علت یې دا ویلي چې یو لوی عالم په افغانستان کې تېر سوی عبدالحمید، د هغه ویلي کېدی سي الله د ده نه مې یو عالم جوړ کړي، نو هغه راباندې کېښودلی. انشاءالله چې حماسي تخلص چې ده دا نو ما ته ډېر خوند راکړی، ما خپل ځان باندې ما انتخاب کړی. د حماسي تخلص ایښودلو وخت څومره وخت کېږي؟ د تخلص حماسي دا تقریبا ډېر وخت کېږي، بیخي ډېر وخت کېږي یاره. مخکې د هغې نه تخلص نه درلوده؟ نه مې درلوده. نو دا تقریبا 15 کاله به زویم کېږي، ځکه بیخي د طالبي د کشرتوب زمانه وه.
ښه ډېر ښه لیدونکو د حماسي صاحب په کور کې او راغلو دوی ته راورسېدلو نو د سهار چای به هم له دوی سره وڅښو ځینې خبرې به هم ورسره وکړو بیا به داسې وکړو چې د دوی هغه ورځني مصروفیتونه څه دي چې دوی درس لري شاګردانو ته تدریس کوي نو زه له هغه ځای څخه به هم لیدنه کوو حماسي صاحب راځو په سر کې که دا راته ووایه چې لږ به شخصي ژوند ته هم لاړ شو څه ودونه مو کړي دي او د ودونو ثمره مو څه ده ما یو واده کړی ده د نورو ودونو شوق ځکه نه لرم ځکه زه علمي ستړیا لرم وروسته به زه خپلې کتابخانې ته بوځم د ما ټوله ورځ په علمي ستړیا باندې تېرېږي نو علمي ستړیا بې سړی دویم و درېیم واده ته نه پرېږدي یو واده لرم یو واده لرو د واده ثمره مو د واده ثمره مو اولادونه شته ده الحمدلله 4 لورګانې لرم او 2 زمن لرم او خپله هم په کور کې مشر یاستئ که کشر نو دلته چې زه اوس اوسېږم نو د خپل کور مشر زه یم ځکه موږ 2 ورونه وو یو ورور مو شهید سوی ده الله دې بخښي 5 ورونه نور د ټولو مشر زه یم هغه ټول الحمدلله په علمي خدمت باندې لګیا دي علمي خدمت کوي زه د کور مشر اوس زه یم د خپل شخصي کور مشر بیا داسې غټه کورنۍ کې موترونه هغه بیا خو مشران دي زموږ خپله شخصي کورنۍ کې دلته زه مشر خپلې کورنۍ ته څومره ټایم ورکوئ د ناستې لپاره د لیده کاتلو لپاره نو خو داسې وي چې اسلام کې نبي صلی الله علیه وسلم د ابو درداء رضی الله عنه حدیث ده ان لنفسك عليك حق ولزوجك عليك هغه حقوق ان شاء الله کوشش کوو چې ضیاع ونه سي سړی بیا څه وخت ورکړي د ورځې اکثره ځکه نه کېږي چې اشتغال په درس باندې وي ټوله صبح جو د سبق ویللي بیا وروسته مطالعه وي بیا چې زه مطالعې نه خلاصم تر مازدیګره پورې بیا تر ماښامه پورې داسې وي چې د ما د واټساپ یو ګروپ ده هغه کې خلک پوښتنه کوي د ټولې دنیا نه تقریبا مسلمانانو د ګروپ کې شته هغه جوابونه زه کوم هغه ایله بس چې ماښام مانځه وخت راورسېږي یا کله کله د ماښام وخت هم پوره سي نو مونځ چې وکړم بیا تر ماخوستان ډوډۍ وخته پورې بیا جوابونه وسي خپلو خپلوانو ملګرو ته دوستانو ته دې هم وخت ځانګړی کړی ده ملګرو سره په ډېر کوم وخت کې ګورئ تاسو نو داسې وي چې ملګري اکثره باندې ګیله هم کوي چې راسره ووینه د سبق منځ کې چې کله مو درسونه روان وي ډېر نسي کېدلی داسې مړي ژوندي ته کله چې سړی لاړ سي یا اکثره وخت داسې وي چې مثلا د پنجشنبې په ورځ باندې سبقونو نه سړی خلاص یا د جمعې په ورځ باندې سړی که مړی ژوندی نه وي بیا اکثره وخت ملاقات دغه وخت خلکو سره کوم ملګرو سره دوستانو سره داسې وخت هم راغلی ده چې ځینې دوستانو مثلا د مړي ژوندي لپاره یا ځینې داسې غونډې چې د پخلاینې غونډې دې پکې بللی ورغلی د سبق په خاطر باندې نظم هېڅکله نه وي یعنې که زه تا ته ووایم چې هر وخت یعنې هره ورځ داسې وپېښه کېږي چې یو څوک راسي چې د موږ نن مجلس ته د موږ دغه ده دغه نو زه ورته وایم د علم په مقابل کې نه چې د ما سبق ته تاوان رسېږي هېڅکله نه درس مې چې قضا کېږي نو هغه چې که څومره مهمه مسله وي په اسانه باندې چا سره نظم ځکه ما ځان باندې دا لازمه کړې چې زه به دغه شاګردان به ته اوس مدرسه کې ووینې د ټول افغانستان شاګرد هغه چې ما ته د علم دپاره راغلي دي نو زه باید خپل مسؤلیت دا په ما باندې یو فرض ده چې زه دوی ته سبق وایم دا چې زه یو بل کار ته ځم هغه په ما فرض نه ده ځکه ما له دوی سره وعده کړې ده زه باید وعده پوره کړم چې زه تاسو ته د علمي درس وایم دا چې زه اوس یو بل کار پسې ځم نو هغه دا په ما فرض ده هغه په ما فرض نه دی ما ته شرعاً مسؤلیت راځي زه کوشش کوم چې لاړ نه شم په اسانه باندې فرصت پیدا سي بیا ځم خپلو خپلوان کله ګیلې کوي درنه نو خپلو خپلوان الحمدلله د مونږ کومه کورنۍ چې ده دا یو علمي کورنۍ ده نو هغوی خپله د علم په درد پوه دي اکثره وخت داسې وسي چې مثلا په کور کې یوه هغه غوندې وي بیا ما نه ګیله ډېره نه کوي پوهېږي او بیا هم الحمدلله ما کوشش کړی د هغه خپل علما دي بیا داسې وخت انتخابوي چې دویم علما دي سبقونه قضا نه سي نو د سبق لحاظ کوي دغه دوستي وي هغه کوم مجلس چې وي هغه داسې وخت کې وي چې هغه درسي هغه ته تاوان نه رسوي نو بیا شرکتو سره کوم افغانستان څو ولایتونو ته سفر کړی افغانستان کې 3 ولایتونو ته نه یم تللی نور مې الحمدلله ټول ولایتونه ولیدل د فتح نه وروسته مې غور ولایت نه دی لیدلی او ډېر مې ورته امید ده داسې زړه کې مې ډېر خوند راکړ او یو نورستان ولایت ته نه یم تللی نور تقریبا ټول افغانستان لیدلی ټول افغانستان لیدلی 3 ولایته پاتې دي
دغه څو ولایتونه چې تاسو ولیدل فتح نه وروسته لاړئ یا که مخکې هم تللی وي بعضه دا هغه ولایتونه ټول د فتح نه وروسته سوي هلته زمینه نه وه مساعده هلته هېڅ امکانات نه ول چې یو څوک دې لاړ شي دا ټول ولایتونه اکثره یو خو دا نږدې موږ جوار ولایتونه لیدل ته مخکې له فتح نه وم تللی افغانستان چې ولیدل خوند مو چې تر واخېست هغه له فتح نه وروسته ډېره زیاته مننه کوو شیخ صاحب کور ودان سلامت اوسئ نو چې به اوس کو لیدونکو بیا به داسې له شیخ صاحب سره یو ځای حرکت وکړو له خیره سره د دوی مدرسې په طرف باندې چې هلته هم د ډېری ولایتونو شاګردان راغلي دي هغوی سره به هم خبرې اترې وکړو تاسو هم د خبرونو تر پای شیبو را سره اوسئ د خبرونو پاتې برخې هم پاتې دي زموږ ملتیا وکړئ زموږ سره اوسئ حماسي صاحب زه بخیر مدرسې طرف ته زه چې زه بخیر درنو لیدونکو لکه څنګه چې موږ سهار حرکت وکړو د حماسي صاحب طرف ته راغلو نو د دوی ژوند تاسو دا ګورئ چې ډېر یو د ملنګۍ او فقیرانه ژوند ده نو حماسي صاحب د ژوند نه څومره خوندونه اخلئ نو بیخي ډېر زیات خوند راکوي ما خو دومره خوند راکوي او بیخي ډېر خوند راکوي د ملنګي ژوند درنو لیدونکو راغلو حماسي صاحب سره یو ځای مدرسې ده چې دلته د مسجد نوې چارې روانې دي او دې خوالاس کې مدرسه ده تاسو بیا سره تصویر کې وګورئ شاګردان هم منتظر دي د تدریس لپاره چې حماسي صاحب راشي دوی سره یو ځای راغلو نو چارې روانې دي له خیره د مسجد هم په خیر سره نو کارونه روان دي شما خوب هستین سیادتان خوب است بخیر هستین سلامت باشین بخیر باشین نو درنو لیدونکو شاگردان هم منتظر دي نو زه به مدرسې ته بخیر مهرباني السلام علیکم صحت مکه خیرتی تاسو ښه یاستئ حماسي صاحب محترم شاګردانو تعداد ماشاءالله ډېر زیات د څومره دی الحمدلله تقریبا تر 300 پورې به وي شاګردان 300 پورې نه دي نور درسونو کې لګیا دي ښه نور خپلو درسونو کې مصروف دی شاګردانو باندې لکه چې اوس ناوخته شول روان دي نو دلته به د بېلابېلو دورو شاګردان یې در سره زموږ مدرسه له ابتدا نه نیولې تر انتها ټول کتابونه شته له کوبې نه نیولې بیا تر دې پورې چې طالب فارغېږي له مدرسې نه هغه ټول مکمل کتابونه شته ټول مکمل هم دلته تاسو دې ته موږ په مدرسه کې جامعه وایو که نه یعنې مدارسو په هغه کې لکه لیساس ولا پوهنتون شو داسې دا ټول مکمل دغه اسلامي درسونه چې د ابتدا مکمل ټول د اخره پورې دلته کېږي د لومړۍ دورې نه نیولې تر اخرې دورې پورې نو تاسو درس لرئ شاګردان هم منتظر دي تدریس لرئ نو بعد هغې به بیا خبرې وکړو مهرباني بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم طالبان ورونو بلا مسألة دا ده چې بعضې مسائل غیر منسوسي په اعتبار د تغییر د زمانې سره هغه مسائل تغییریږي یعنې بعضې داسې مسائل وي خو چې منسوسي نه وي یعنی بعضی مسائل منسوسی مسائل دی او بعضی مسائل غیر منسوسی مسائل دی کمی مسائل چې نص قرآن او حدیث پکې نه راغلی دغه مسائل په اعتبار د تغییر د زمانې سره تغییریږي خو دلته یوه مسئله تاسې واورئ یو شرعي حکم ده یو علت ده یو علت ده یو حکم ده یو حکمت ده قانون داسې ده چې
دا حکم دایر تر علت پوری وي تر حکمت پوری نه وي. یعنی قانون داسې ده چې حکم دایر تر علت پوری وي نه تر حکمت پوری. اوس مثلا کله چې په یو بازار کې یو چوک وي او په دې چوک کې اشاره ولګېدله سره اشاره دا علت ده. دا سره اشاره لګېدل د څه دپاره؟ حکمت پکې دا ده چې ټکر منځته رانسي او ازدحام جوړ نسي. او حکم چې شی ده؟ حکم دا ده چې ودرېږه. سره اشاره چې ولګېدله دا معنا دا علت سو. حکم د سرې اشارې چې شی ده؟ قف، ودرېږه. حکمت پکې څه شی ده؟ د څه دپاره دا سره اشاره ده؟ حکمت پکې دا ده چې ازدحام په دې چوک جوړ نسي او ټکر جوړ نسي. اوس دا حکم چې قف دا درېدل دی ودرېږه دا دایر تر علت پورې ده که دایر تر حکمت پورې ده؟ یعنی معنا که داسې حالت و دغه حکم چې درېدل دی دا دایر ده تر علت پورې. علت څوک ده؟ سره اشاره ده. تر څو چې سره اشاره لګېدلې وله نو ته به ولاړ یې. دا حکم چې درېدل دی دایر تر حکمت پورې نه ده. حکمت ازدحام ده. که اوس موږ یو چوک ته راغللو دې چوک کې هېڅ ازدحام نسته ده، یو موټر هم له یو طرف هم نسته ده، نو تا ته په دغه حالت کې له دې چوک نه اوښتل څنګه دي؟ یو موټر هم نسته خو اشاره سره ده، نه ده جایز. ولې؟ ځکه دا حکم چې درېدل دی دا دایر تر چا پورې دي؟ تر علت. علت موجود ده که نه؟ حکمت څه شی ده؟ چې موټرو ازدحام او څوک ونسي، ټکر ونسي. نو اوس چې ته دغسې یو چوک ته راغللې تېرېږې به که دغسې حالت و که درېږې به؟ ولې؟ ځکه حکم دایر تر حکمت نه ده. حکم دایر تر چا پورې ده؟ تر علت پورې ده. نو دا یو مسئله سوله. حماسي صاحب راغی. حماسي صاحب خلاص شو؟ ادریس ستړی شوې؟ بیا هم ستړی مشي. جوړ بخیر. صحت مو ښه ده؟ خیرتي؟ په خیر یاستئ؟ ژوند په خیر تېرېږي؟ نه 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 بس موږ هم راغلو. ماشاءالله شاګردان هم لږ څه ډېر زیات دي. نو تاسو چې سهار له کوره راوځئ نو حتما سړی لږ خسته کېږي ډېر نه، ځکه چې شاګردان ستړی کېږي. نو الله دې تاسو ته اجرونه درکړي چې دغه خدمت د خپلو هېوادوالو لپاره کوئ. نو راځو شیخ صاحب لږ به د مدرسې په شاګردانو او د مدرسې په تاریخ وغږېږو چې څومره وخت کېږي چې تاسو مدرسه کې درس ورکوئ. نو یو خو دا ده چې زموږ د مدرسې تاریخ د تقریبا 2 کاله کم 80 کاله کېږي چې زموږ مدرسه ده. او د مدرسې مخکینۍ څانګه مو چې وه ساکو شبکیو کې دلته وه زموږ د نیکه وه. نو بیا هلته مو نیکه و، بیا مو والد رحمه الله و، بیا مونږ ولو تقریبا ډېر وخته پورې ما هلته درس وکړو. نو بیا دغه ځای مو والد رحمه الله ژوندی و، دا ځای مو اخیستی و. نو اوس مو دغه یو څو کوټې جوړې کړي دي، جومات ته کار دی چې کار مو هغه کړی دی. نو تقریبا 2 کم 80 کاله د مونږ د مدرسې تاریخ 3 پیړیو مونږ پکې کار کوي. د مشرانو نه تاسو راپاتې ده. د مدرسې درسونو تر څنګ نور مصروفیت هم څه لري؟ نو نه کېږي ورسره نور مصروفیتونه ځکه نه کېږي چې ایله دا خلاص یم، دا درس ده ټوله ورځ. همدې دپاره مو وقف کړې ده چې دغه سوونو شاګردانو ته موږ درس ووایو. نو کله سړی خوشې کېدلی شي. دولتي دنده مو کړې ده؟ نو دولتي دنده هغه اوایلو کې د کابل په شورا کې زه وم، بیا د لوګر په شورا کې وم. نو دغې اختر نه وروسته ما استعفا کړې ده. اگر چې تر اوسه استعفا لا منظورېدو هغه یې نه ده راغلې، خو تر اوسه مې نه کېږي ځکه زه ستړی یم. خوند دا راکوي چې زه د علم سره پاتې سم او د درس سره پاتې سم. نو اوس فی الحال رسمي وظیفه نه لرم. ښه، نو دنده مو چې دا اوس اسلامي امارت راغی د وخت کې مو دنده واخیستله؟
مخکې د هغې نه خو د خپلو درسونو کې زده کړو کې دې شیانو کې اوس هم فی الحال وظیفه نشته صرف دا درس وظیفه ده ښه ډېر ښه لکه مخکې مو هم یادونه وکړله د مدرسې په شاګردانو باندې چې تاسو ویل چې تر 300 شاوخوا پورې دې کې د 34 ولایتو څخه زموږ هېوادوال دي هر ولایت ولا شته لکه تاسې باندې پوښتنه ترېنه وکړي فارسي ژبې ولا شاګردان شته ده او پښتانه شته ده ټول افغانستان طالبان الحمدلله دلته شته نو ډېر ښه خپله چې کله سحر له کوره راوځئ د مدرسې په طرف باندې راځئ او دلته د خپلو شاګردانو سره یو ځای کېږي کله چې له دې ځای څخه وځئ یا بهر بیرون ګرځئ داسې کوم څه وینئ چې پرې ډېر خوشحالېږي او داسې څه وینئ چې ډېر خفه کېږي نو دغه د علمي ماحول کې خو په دې ډېر خوشحالېږم چې الحمدلله د مونږ الله عز وجل چې پیدا کړي یو د علم سره یې شوق راته نصیب کړی او بیا علمي زمینه راته مساعده کړې چې دا یې مدرسه راکړې ده او شاګردان یې راکړي دي او زه په دې خوشحالېږم چې درس ته راځم دومره خوند راکوي چې تر حد نه ډېر یعنې احساس یې نسم کولی چې درته ووایم چې تر دې نه بل کم ښه شی او خوابدی کېږم په دې باندې چې زه په افغاني ټولنه کې ګورم علم سره خلک شوق نه لري زه چې علم یادوم د ما دا مطلب نه ده علم مطلق یادوم هر هغه چې انسان دپاره ضرور ده هغه علم افغاني ټولنه کې تقریبا ډېر کم فیصدي انسانان دي چې په علم باندې لګیا دي او دې ته مې ډېر ځورېږم چې ولې اسلامي حکومت یا خصوصا افغانان ته دغه زمینه نه برابرېږي چې افغانان علم زده کړي زمینه برابرول د چا کار ده زمینه برابرول خو د حکومتونو کار ده خو داسې ده چې یو حکومت یو دم نسی کولی مثلا د امارت مخکې له دې نه د زمینه نه وه مساعده یعنې که ته افغانستان کې د 100 کلونو کې ګرځېدلی وي په 100 کلونو کې یعنې په سوونو داسې د نږدې کابل ته هغه د تعلیمي ځایونو کې پوستې وي اسانه به درته یم د څرخ په ولسوالۍ کې پوسته هغه وله دننه ولسوالۍ یعنې په مکتب کې پرته وله نو که ټول افغانستان باندې داسې را روان سي د حالت دغسې وو داسې به نه وایم چې کار د حکومت د تعلیمي زمینه به حکومت برابروي پلار دې برابره کړي ملک دې برابره کړي هر هغه څوک چې مشر د زمینه هغه یې برابرولی سي دا نو حکومت ډېره ذمهواري ده چې باید خامخا دا ترتیب وسي چې ځوانانو دپاره د تعلیم زمینه مساعده سي ځوانان په علم باندې وروزل سي دا چې کله وینم نو ډېره مې خوا بدېږي تر حده مې ډېر دردوي مې یعنې چې د علم څخه زموږ ډېری هېوادوال لرې پاتې دي دا لا د ډېر صرف په مدني ټولنه کې دغه بازارونو کې خلک په علم چې اطرافو ته لاړ سي هلته خلک ډېر لرې پاتې دي زه هرات کې ولسوالۍ ته لاړلم هغه نومېدله ګلران په نامه باندې یوې ساحې ته راغللم موږ نه په ریګونو کې لاره ورکه سوله ملګرو داسې بوالی یم نو لاره ورکه سوله بیا یوې ساحې ته راکته سولو چې دومره ګردونه ول نو خلکو دا مالونه راوستل دلته اوبو ته په ساعتونو لرې ساحې نه اوبه ولیدل هغه هم اوبه داسې په مالونو باندې پړی به پسې وتړو داسې به کشکوده اوبه راوتلې نو هلته داسې واړه هلکان دا مې رمې څرولې دا راټول سول په ما باندې نو ما سره یې عکسونه اخیستل ما ورته ویلي نو ما څنګه پېژنې تا وایي ولې دې نه پېژنې تا مسئ بیا مې هغه ځوانانو نه پوښتنه وکړه مې تاسې ته په ژوند کې کوم شی ډېر خوندور ده چې تاسې دلته یعنې الله نه یو سوال وکړي یا ما نه یو سوال وکړي چې زه یو مشر ته ووایم تر ټولو نه ډېر داسې شی چې تاسو ته ډېر خوند درکوي نو هغه دوی ما ته ویلي علم ده نو زه یې ډېر ودردولم د مکتب غوښتنه یې وکوله نو د مکتب مطلق نه مدرسه شته دلته نه مکتب شته یو شی هم دلته نشته دا داسې نه چې اوس نه نشته دا بس افغانستان جوړ شوی دلته نشته نو دې دومره زه ودردولم بیخي داسې هغه ځوانانو چې د موږ یو لوی ارمان دا ده چې موږ ته د علم زمینه مساعده شي چې موږ یعنې بیخي د ودردونکي ده د یو هېواد پرمختګ په څه کې ډېر ده په علم کې کله چې علم ډیر سي اقتصاد سره قوي کېږي کله چې علم ډیر سي وطن په تر ټولو نه مهم شی دی وطن د آبادۍ لپاره علم چې موجود سي سړي ته دا انګېزه ورکوي په اقتصاد هم کار کوي نو چې بیا وطن جوړېږي په اقتصاد باندې جوړېږي خو اقتصاد په علم راځي چې علم ونه لري ته د اقتصاد درد نسي درلودلی ته چې درد پیدا کوي نو هغه په علم باندې ډېرې زیاته مننه درنو لیدونکو یو ورځ له شمشاد سره خپرونه له حماسي صاحب سره یو او اوس به داسې کوو چې بازار خواته به ځو چې حماسي صاحب څه سودا مودا په کار ده زه به بازار کې به هم له دوی سره خبرې اترې کوو دا چې په ټولنه کې اجتماعي ژوند د خپلو افغانانو سره خپلو هېوادوالو سره یو ځای اوسېدل دا ډېر زیات بیل خوند لري
نو زه داسې بازار خواته به هم ورسره چکر ووهو حماسي سره یو ځای بیرته راګرځو لیدونکو تاسو هم زموږ سره اوسئ بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ حماسي صاحب محترم بازار خواته ځو نو بازار ته به چکر وو کله هم خپله سودا پسې راځې کور دپاره چې سودا اخلې نو کله کله چې ضرورت سي بیا خو راځم نن هم لکه چې ضرورت ده ضرورت ته تاسو سره به لاړ شو بازار ته به ورسو کله ملګري بیا رالیږم ورور بیا بل څوک راولي نو خپله د ډریوري یاده ده نه ډریوري مې نه ده زده څه وایې ډریوري دې نه ده زده نو بس یو اختیام نادره خو ده که نه ډریوري سره مې نه ده شاو موټر لرم خو بس ډریوري مې نه ده زده او موټرسایکل سره څنګه نو موټرسایکل مې هم نه ده زده بایسکل مې زده ده موټرسایکل بایسکل دې زده ده موټرسایکل دې هم نه ده زده خو که موټرسایکل دې زده حتما موټر هم یادېده که نه نه زده کېدلی خو سي خو دا بس د ستا نه انسانانو خوښېږي شوقونه لري علما وایي الله ابن خلدون وایي د انسان الله داسې جوړ کړی چې یو طرف ته توجه سوله بیا بل کار نه کېږي ستا ټوله توجه خپل علم ته ده بلکل بلکل یعنې موټر خو نو اسانه ده موټر خو نو کله چې راوځئ سودا ته بازار ته ځئ سودا راوړئ د کور لپاره د خپلو ښکاریانو هغه دوکاندارانو سره بازار کې مخ کېږي څومره درته خوشحالېږي د هغو په منځ کې چې ځان ویني څومره خوشحالېږي نو هغه خو بیخي ډېر داسې اکثره وخت چې زه چیرې لاړ شم نو یعنې د ډېرې ستړي مسې نه بیخي سړی داسې په تنګ غوندې شي نو الحمدلله ډېر زیات محبت کوي او ډېر اخلاص کوي د عوامو په منځ کې بس دا د الله عز وجل یو ډېر ښه لوی نعمت دی چې په ما باندې کړی دی چې د انسانانو خپلو بندګانو ته یې ما محبت په زړونو کې وراچولی الله دې ما د دغه نعمت شکرانګي ماته نصیب کړي ډېر مننه سلامت اوسئ ځینې پوښتنې نورې هم دي خو خیر هغه بیا وروسته وکړو همغه خپلې برخې ته چې ورسېدلو انشاءالله هغه پوښتنې به وکړو ځینې انسانان دي ځینې شوقونه لري یا د مرغانو یا د نور شي تاسو په کور کې نور څه ځان سره ساتلی دي مرغان دي د حیوانات په برخه کې نور څه شته دي نو انسان باید په دې علمي میدان کې داسې یو شیانو سره هم شوق وکړي چې دی بیرته چارج کړي انسان خو لکه موبایل بټرۍ چې ختمه سوله چې بیرته چارج نه کړي کار نه کوي نو انسان هم داسې استعمالیږي د حواسې ټول استعمال سي چارج ختم سي نو انسان چې بیرته چارجېږي باید ګلان وویني شنه وویني مرغان وویني نو کور کې یو طاووس جوړه ده او د پیل مرغانو یوه جوړه ده یو کلنګي چرګ د اذان یې دومره خوند راکوي یعنې کله چې زه کتاب ګورم که نه لږ خوب را باندې راسي د ورځې هم اذان کوي بس ډېر ښه چرګ د الله دې ښه ورسره وکړي بیا زه وروسته در وښیم نو اذان وکړي او د اذان یې دومره خوند راکوي داسې مې یو بل حالت ته بیایي بیخي ډېر زیات خوند راکوي د چرګ اذان هو د چرګ اذان ده دم کلنګي چرګ اذان هم نه کوي خدا نه پوهېږم چې دماغ دپاره یې کوي چې ورته خوند ورکوي پوه شوی دی چې د حماسي صاحب زما غږ ورباندې ښه لګېږي هو یو دوه کفترې دي هغه هم ساتلي دي نوي مو اوس راوړي دي نو داسې هګۍ کړي بچیان به وکړي دا بیا نو هغه چې سړی مطالعه وکړي باندې ورته راوځي ستې بیخي ډېر خوند غوندې د دغو شیانو سره د ماشومتوب نه شوق و که نو شوق خو و دا خو د ماشومتوب نه شوق و دا خو فطري ده د ماشوم د دې شیانو سره هغه وخت نه طبیعت وي نو نه تنها دماغ د هر چا له دوی سره هغه فطري جوړه وي نو داسې نور خوند هم راکوي چې نور مرغان دي سړی وساتي خو هغه بیا داسې وي چې کله سړی مطالعې باندې مصروف وي هغه سړي نه د یاد وتلي یا پالنه یې سمه نه شي کولی که نه خوند ډېر راکوي چې باید وي دغه یو څو دانې مې اوس ساتلي دي دا ستا ده ډېرې مننه دوه کیکرې دي دوه پیل مرغان دي جوړه
بس ټول یو ځای دي، بس جوړه دي که طاووس ته نه ده؟ نه طاووس سره هم جوړه شته. جوړه شته ده. ښه ډېر ښه. نو لیدونکو داسې روان یاستو د بازار خواته. حماسي محترم سودا په کار ده، خپله راځي سودا پسې هم کور لپاره چې څه ضرورتونه دي سودا اخلي ځي. نو دوی سره به تر بازار به هم لاړ شو، سودا راخلي، بېرته راځو. د خپرونې پاتې برخې راسره دي، دا هم راسره وګورئ. حماسي صاحب داسې چې کله کله بازار ته راوځي نو د خپلو هېوادوالو مابین کې ګرځي. حماسي صاحب راغلو بازار ته. نو السلام علیکم. صحت مو ښه ده؟ خیرتي؟ تاسو ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ خیرتي؟ سلام صحت مو ښه ده؟ حماسي صاحب دلته به زما څنګ کې ودرېږي. راغلې سودا پسې نو ته راغلې بازار ته؟ سودا به واخلو کنه. څه اخلې؟ سودا زموږ لپاره اخلې که نور مېلمانه شته دي؟ مو ترتیب برابر کړی د بیګا دپاره به یې واخلو. ښه بیګا دپاره بیخي صحیح ده. تاسې ته دا پخوو او بیا انتظار کوئ، بیخي به ډېره نه وخت. نه مشکل نشته، په ګډه باندې به یې کوو، صبر به کوو، مشکل نشته ده. کله هم خپله داسې بې وخته بازار ته راوځي لکه نن چې راوتلې موږ سره؟ راوځم ملګرو سره اکثره وخت چې بازار ته راځم نو خو ژوند خو داسې ده چې باید خلکو سره سړی تیر کړي، د خلکو مابین کې تیر کړي. کله سودا دپاره راوځي که داسې ایسکریم چې ته د مشوق راځي شیریخ دپاره هم راوځي؟ شیریخ ایسکریم سره خو مې بیخي ډېره جوړه ده، هغه خو بیخي ډېر کر راوځم، هغه اکثره د شپې وي، د ورځې وخت نه پیدا کېږي. بیا داسې وکړه چې ورځ زموږ دفتر ته چې راغلې په خیر سره وعده خو دې وکړله چې راځم، بیا زموږ دفتر مخې ته شیریخ ایسکریمونه ښه ډېر زیات دی، نو بیا به دلته زموږ د دفتر مخکې وخورو. صحیح ده، هغه مېلماني به بیا موږ وکړو. صحیح ده. ښه نو اوس څه سودا اخلې؟ مهرباني چې تاسو څه اخلئ؟ نو یو چارک دا د سره ورته او سودا خلاصه شوله حماسي صاحب؟ دوی سره به ستړي مه شي که چې دوی خوابادي نه شي بیا. بلکل ته بازار ته راځي چې بیا ګیله ونه کوي چې ولې دوی. سلام جوړ بخیر. صحت مو ښه ده؟ خیرتي؟ تاسو ښه یاستئ؟ ژوند په خیر تېرېږي. دلته مې څنګ کې ودرېږئ تاسو لږ ذره چې تاسو سره هم خبرې وکړو. السلام علیکم. جوړ بخیر. صحت ښه ده؟ السلام علیکم. جوړ بخیر. صحت ښه ده؟ السلام علیکم. جوړ بخیر. صحت ښه ده؟ سلام. السلام. جوړ بخیر. صحت ښه ده؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جوړ بخیر. صحت ښه ده؟ خیرتي؟ انشاءالله. السلام علیکم. الله دې دوستان ژوندي لري. سلام. جوړ بخیر. صحت ښه ده؟ خیرتي؟ تاسو ښه یاستئ؟ ژوند په خیر تېرېږي. الله مبارک لره. ماشاءالله د چرسیا بازار هم ځان ته بازار وایي. د ژوند تر ټولو خوږ ساعت او خوږه صحنه کومه یوه وه ژوند کې تر دې دمه؟ ژوند کې خو نو ډېرې غټې ډېرې دي هغه چې تا ته ډېره د خوښۍ په ژوند کې تر ټولو نه ډېره خوږه خبر دا ورته چې د شپې 2 بجې ولې د ژوند ډېره خوږه او احرام کې ومه او د بیت الله طواف ته ورکته سوم. ما خپل داسې فکر کو چې کیدای شي دا زه نه یم، چې بیت الله ته مې وکتل دومره خوند یې راکړه دا نو په ژوند کې یوه ډېره نادره ورتله. ځکه ما نه ویلې چې زه به دلته راځم او بیا به د بیت الله نه طواف کوم د شپې 2 بجې ولې. هغه صحنه راته د ژوند تر ټولو نه ډېره خوندوره صحنه وه. بس الله دې د ټولو مسلمانانو نصیب. امین کې الله دې د ټولو نصیب ګرځوي. کور ودان سلامت شي. سودا نو خلاصه شوله؟ هو سودا خلاص شوله. زه به په خیر سره بېرته. خدای په امان ټولو. ډېره مننه. لیدونکو بازار نه راغلو راورسېدلو نو بالاخره حماسي صاحب سودا وکړله کور لپاره تللی سودا پسې نو اجتماعي ژوند کې دا شیان ډېر زیات خوند کوي. سودا وشوه په خیر سره؟ سودا وشوله. مهرباني. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. لیدونکو یوه ورځ له شمشاد سره خپرونه ده چې تاسو راسره
تر دې دمه ولیدله او حماسي صاحب سره یو نو د غرمې ډوډۍ وخت شو بس وایي څه چې تیار هغه د یار نو بس هغه څه چې زمونږ خوښېږي هغه ماده ده چې لوبیا ده او ورسره هغه وطني تروې دي نو واقعا چې ډېر زیات خوند کوي او خوند به ترېنه واخلو حماسي صاحب راځو دې ته چې خپله اشپزي کې څنګه پخلي کې زده دي ده پخولو کې مهارت لري که نه لري پخ کړې مې نه ده خو داسې چا راته ویلي نو دی چې راسه ته نن دا شی پوخ کړه کېدای شي پوخ یې کړم انشاءالله کېدای شي پوخ یې کړې خو تر اوسه دې امتحان کړې نه ده یاره پخ کړې مې نه ده خو فکر کوم چې زده مې ده لکه فکر کوې چې زده دی څه دې ډېر زیات خوښېږي چې پاخه یې کې او ویې خورې دا که زه داسې د خوراک شوقینه یم نو د اشپزي هم ډېر شوقینه یم چې داسې زه وایم چې دا شی دی ما شی چې تیار وي هغه ماته خوند راکوي که کوم وخت داسې د ملګرو سره یا داسې ځای کې تنها پاتې شي چې وږی مې او څوک هم نه چې تا دپاره پخلی وکړي بیا به څه کوې نو بیا خو پخولی شم بیا نه شي پخوی که پخوی شي پخولی شم بیا به څه پخوې خو چې شی و هغه پخوم نو نو خو چې طریقې یې درته یاده نه وي بیا به څه کوې هغه اسانه چې پخېږي هغه به چی چې بیا پاخه کوې هګۍ هګۍ هو که نه زموږ تاسو لپاره خو دومره هم اسانه نه دي موږ سره په یو وخت کې یو ملګری و د درس په دوران کې نو اول وار هګۍ پخ کړې یو ساعت یې لړې هغه کمېدې چې راغلې دا خو کمې سولې هېڅ یې هم کې نشته نو دومره اسان هم نه دي یو ساعت یې لړلې ولې هګۍ هم طریقه غواړي سخته یعنې هېڅ کار اسانه نه ده زحمت به وباسې هګۍ هم چې کله کله پخوې که نه چې داسې ناوخته سوي در باندې او چې دا وږه ور واچوي او دا بیخي نو بیا نادر خوند کوي نو خپله هم داسې ورځ نه ده راغلی چې له ملګرو دوستانو نه پاتې شوی او ته ځان ته دې پخلی نه یې کړی همیشه هر څه تیار نه خو کوای خو یې سمه نو چې کم شی چې ته راته وایې مثلا کم شی غواړي چې زه درته وکړم انشاءالله صرف کړي مو نه دي او کړي مو اوس به مثلا قابلي پلو څنګه پخوو هغه خو سخت ده هغه سخت ده نور شیان که راواخلې بیا لوبیا ده مثلا صحیح ده اسانه ده لوبیا راته پخه که داسې چې لوبیا خو نو چې غوړي دې واچول او پیاز ور واچول رومیان ور واچول چې بس چې هغه لږ سره سول چې لوبیا به دې مخکې چې تیار برابره سوي که نه لږ مخکې په اوبو کې اچولي چې نرمه شي دې پسې ور واچول دې پسې باندې کړي بس پخه ده نو ته سختي لري لکه ټایم خو ورته ټاکې چې بخار کې اچوي څومره ټایم به ورکوې نو خو داسې وي چې ټیم به ځکه اوس نه معلوموي چې تا هلته مخکې اوبو کې لبېګان اچولي وي تیاره نرمه خو که څومره نرمه شي ګټه یې ډېره ده او که خامه پاتې شو بیا تاوان ده هغه خو نو دا ټیم به چې معلومه یې د دغه جي نه به یې معلوموي که بیخي کلکه وله بیا به ډېر ټیم ورکوي او که پخېږي انشاءالله خدای مهربانه د هر کار کېږي نو دا راته وایي چې حماسي صاحب محترم د څو کسانو ماما یې او څو دانې ماماګان دي 3 ماماګان لرم او زه چې د څو کسانو ماما یم دا به بیا حساب کوو هغه نشته ده یوه همشیره مو د خور مو دغه او د تره زوی ته ناسته ده هغې 2 اولادونه دي او د 2 وړو ماشومانو ماما یم او 3 د ما ماماګان دي 3 د تا ماماګان دي او د 2 کسانو ته ماما یې زه الله دې تا ورته ژوندی لري او هغوی ته دې هم ډېر عمر ورکړي څه ورونه یاست حماسي صاحب 2 ورونه وو یو شهید سوی ده او 6 ورونه ټول سره یو ځای یاستئ که یو ځای ټول همدلته دي نو خپله هم سره کله کله کینې بنډار و همدلته هر وخت هم دې کوټه کې ناست ډوډۍ یو ځای کړو مجلس مو ټول یو ځای وي ټول سره یو ځای یاستئ ډېر ښه ډېر ښه درنو لیدونکو نو یوه ورځ له شمشاد سره حماسي صاحب زموږ د خپرونې میلمه ده او له دوی سره یاستو اوس د ډوډۍ وخت د غرمې ډوډۍ خورو وروسته له ډوډۍ نه د حماسي صاحب کتابتون ته ځو یا کتابخانې ته چې دوی خو تاسو پوهېږئ چې ډېره زیاته مطالعه کوي ډېر وخت مطالعې ته ورکوي د دوی د کتابتون څخه هم لیدونه کوو کتابونه یې ګورو چې څومره کتابونه یې تر دې دمه مطالعه کړي دي نو وروسته له ډوډۍ به ځو دا برخه هم راسره وګورئ زموږ سره اوسئ ماشاءالله دا نو کتابتون ده درنو لیدونکو یوه ډېره غټه کتابخانه چې تاسو یې ګورئ په انځور کې نور تصویرونه به وګورئ
چې حماسي صاحب محترم د ځان لپاره دا دومره کتابونه چې دلته ایښي دي نو دا به هم پوښتنه ترېنه وکړو چې تر دې دمه څومره مطالعه شوي دي څومره پاتې دي نو په دې اړه به هم راته ووایي تاسو به انځورونه وګورئ ډېره ښه غټه کتابخانه ده او حماسي صاحب شمېر یې درته معلومیږي چې څومره کتابونه به تا سره دلته په دې کتابخانه کې نو جلدونه خو یې په زرګونو جلدونه کتابونه دي بیخي یعنې تقریبا تر 10,000 جلدونو نه به هم اوړي انشاءالله ټول کتابونه کیدای شي ورځه دغسې به لږ مخته ورشو هلته به کښېنو بیا خبرې هم وکړو لیدونکو تاسو به یې هم انځورونو کې وګورئ چې ډېره غټه کتابخانه ده حماسي صاحب محترم دغه کتابونه چې څومره مطالعه کړي دي او څومره پاتې دي په دې اړه به هم له دوی سره خبرې اترې وکړو لیدونکو تاسو هم د کتابخانې څو انځورونه وګورئ لیدونکو تاسو د کتابخانې انځورونه وکتل چې حماسي صاحب له ځان لپاره د مطالعې لپاره څومره ښکلې کتابخانه ځان ته په خپل کور کې خلاصه کړې ده او دلته چې کوم وخت د مطالعې راځي هغه د چوکۍ انځور به هم تاسو ګورئ ډېر ښه داسې ارامه ځای د ځان لپاره جوړ کړی دی او دلته مطالعه کوي حماسي صاحب محترم رابشو دې ته چې کتابونه خو بې شمېره دي تا خپله وویلې چې کتابونه ډېر زیات دي دلته څو ډوله کتابونه دي تاسو سره نو یعنی دا مطلب چې د څو علومو کتابونه دي نو تقریبا ډېر علومو کتابونه دلته شته نو داسې خو په یاد باندې نه راځي کیدای شي د لسګونو علومو باندې مشتمل کتابونه وي خو ډېر تمرکز یې چې دا مثلا د تفسیر کتابونه دي تفسیر کې بیا په منځ کې علوم دي که نه حدیث دي فقه ده یعنی دا دینی کتابونه دي خو سره له دې دلته ما سره داسې کتابونه شته په علم هیئت کتابونه شته د فلکیاتو باندې شته په کیمیا شته په فزیک شته او په جغرافیه شته په تاریخ شته او حتی زه شوق ډېر لرم هغه د تا څنګ ته یو کتاب ایښی ده کلاس ته ورسېږي راوایخله هغه نری کتاب راواویخلو دا د مځکو په اړه باندې بحث کوي یعنی د علم فلاح علم فلاح یعنی الملاحه فی علم الفلاح د زراعت په اړه د مځکو په اړه چې مځکه معلومات دي ټول دي اوبه څنګه دي که نه داسې نو په لسګونو علومو باندې مشتمل کتابونه الحمدلله دلته ما سره کتابخانه کې شته کله چې ته د کتابخانې ته راننوځې د مطالعې ټایمونه دې مشخص کړي ځان ته کوم وخت کې مطالعه کوئ تاسو زه د ما د خپل طبیعت داسې ده چې ژوند کې د خپله کتابخانه ډېر خوند راکوي نو که تا فکر وده د ما کور نسبت ډېر داسې دشته کې نو زه چې کله سهار 9:30 بجې سبق ته لاړ سم او 12 یا په باندې 12 شاوخوا چې سبق نه خلاصم دلته راسم ډوډۍ وخورم او لمونځ وکړم بیا دا د ما د مطالعې ځای دی همدلته زه کتاب ګورم نو تر هغه پورې مطالعه کوم چې سبا د درسونو کتابونه ټول مطالعه کوم نو مازدیګره پورې زه خلاصم بیا مازدیګر چې لمونځ وکړم د واتساپ ګروپ لرم هغې کې جوابونه کوم نو ایله ماښام سي نو ورځ مې ټول الحمدلله په مطالعه تېرېږي بیا د ماښام نه وروسته ماخوستان نه پورې تر څو چې خوب راځي یا خپل کور ته ځمه بېرته همدلته کتابخانه کې یم یعنې ورځ مې ټوله په مطالعه کې همدې کتابخانه کې یم او دا یو خوند راکوي یعنې دغلته چې دغه کوم کتابونه ایښي دي دا ټول مطالعه شوي دي که یو څه پکې پاتې نو داسې وي چې خامخا یو کتاب نه یو کتاب مو سر ورښکاره کړی همدغه کتاب که ته اوس وګورې د ما د مطالعې دا نښه ده که نه چې نښه پکې کوې چې داسې پورې مې سره عنوانونه وي که نه چې کوم شی ماته مقصود وي نو داسې کتاب به ډېر کم وي د ما په کتابخانه کې چې هغه د ما سره دغسې ایښی ما دې کتلی نه وي نو خامخا چې د ما ورته ضرورت شي چې په دغه موضوع باندې زه باید څېړنه او تحقیق وکړم بیا هغه کتاب زه ګورم او دغه کتاب ته خو مې اصل کې داسې اراده کړې وله چې زه دا پښتو ته واړم او خلکو ته داسې معلومات وسي چې د دین علماو هم په علم زراعت داسې نادر تحقیقات کړي دي څېړنې کړي دي چې او دا ډېر مخکې نه تېر سوی یعنې 100 کاله مخکې 1143 کې مړ ده د عالم بالکل او هغه د هجري اوس 1445 300 کاله مخکې زه کله کله دا علمي شیان چې دي دا د انسانانو له عقلونو نه وړاندې دي ډېر وړاندې دي اکثره وخت که تاسې څومره وخت مخکې فکر کړی ما یوه علمي موضوع کړې وله اوبو کې شعور شته که نسته ده یو ویډیو د ما هغسوله د تفسیر ترجمه کې مې کړې وله چې مثلا د اوبو څنګ ته یو څوک ناست دي ښایست پیژني اوبه نو هغه دریاب هغه طرف ته نو خلکو داسې ریشخند ترېنه جوړ کړي ما خو دا خبره علمي کړې وله په دې مې کړې وله چې دا شعور او علمیت په اوبو کې هم شته نن د فزیک علما په دې باندې بحث کوي
په دغه مسله باندې بحث کوي چې اوبه شعور لري که نه لري په نننۍ نړۍ کې کېږي. نو زه نه پوهېږم چې بیا دماغ په علمي تحقیق باندې ولې دوی نقد کوي، یا هغه خلک نه پوهېږي یا د عناد دومره ډېر وي چې بد ورباندې ولګېږي. نو ستاسو نظر څه د خلکو مطالعه کمه ده؟ نو داسې ده چې تا نه به زه دا پوښتنه وکړم په افغانستان کې څومره خلک په 100 کې څو فیصده خلک د مطالعې او د علم سره شوق لري؟ دا به زه تا نه پوښتنه وکړم. ډېره کمه ده، فیصدي کمه ده. نو یوازینی عامل دا کېدلی شي. علت هم دا ده چې وجاهلون لاهل العلم. یو سړی چې علم نه لري نو هغه اوس یو سړی د مثلا شات خواږه دي په حقیقت کې، و یو سړی چې د صفرا په مرض باندې مریض وي هغه یې چې وخوري وایي دا څه ترخه دي. نو اوس په ما کې مشکل ده، په شاتو کې مشکل ده، که د ده په ادراک کې مشکل ده. د ده په ادراک کې مشکل ده، هغه خواږه دي ځکه چې هغه ادراک نشي کولی، د خولې خوند خراب، ذایقه یې خرابه ده، د خولې نشي معلومولی چې دا اوس خواږه دي که ترخه دي، خو هم خلکو ته هغه خواږه دي ځکه هغه کې تکلیف ده نشي کولی. بلکل. او ستاسو چې کوم ویډیوګانې دي کوم درسونه دي کوئ هغه ټول د دې کتابخانې د درنو لیدونکو تاسو د کتابخانې انځورونه ولیدل چې بې شمېره کتابونه دي چې خپل شمېر هم حماسي صاحب ته معلوم نه ده او تر کومه چې مطالعه کړې هغه شمېر هم د ده له یاده وتلی ده. نو واقعا چې زه راننوتلم دې کتابخانې ته نو فکر مې له ځانه سره وکړو چې دومره کتابونه او مطالعه نو دا هم ډېره غټه حوصله غواړي. حوصلې سره څنګه یاست؟ نو زه به یوه خبره د کتابخانې په اړه درته وکړم چې کیدای شي د ډېرو اورېدونکو بیا د خوښې وړ وګرځېږي. یعنې زه یو ډېر داسې فقیرانه ژوند خوند راکوي. ډېره مننه لیدونکو، دا انځورونه به هم را سره وګورئ. نو لکه څنګه چې وخت ته ګورو نو د خپرونې وخت هم مخ پر خلاصېدو ده. نو حماسي صاحب له تاسو ډېره زیاته مننه کوو چې د خپرونې تر پای شیبو را سره وي. د یوه ورځ مو د شمشاد سره او زموږ مینوالو ته راکړې وه هغه ستاسو د ورځني ژوند نه ورځني حالات نه او د خپلو دندو نه خپل هېوادوال خبر کړي. مننه، تاسې نه هم ډېره مننه چې د خپلو علماو یا د خپلو خلکو چې ملت یو څه پېژني، خلکو ته یې ژوند وپېژنئ چې څنګه ژوند یې ده. تاسې نه هم ډېره مننه چې د ملت خدمت کوئ. الله دې نور هم توفیق درکړي. کور ودان په آخر کې خپلو هېوادوالو ته خپلو لیدونکو ته پیغام مو څه ده؟ نو پیغام مو ټولو هېوادوالو ته دا ده چې الله په افغانستان کې د اسلامي نظام تر سیوري لاندې د علم زمینه مساعده کړې ده. نو کوشش وکړئ چې هېواد غیر له علم نه په بل شي نه ابادېږي. نو ځوانان چې ډېرو ساحو زه د افغانستان ګرځېدلی یم، مکاتب نسته ده، مدرسې نسته ده، علمي ځایونه نسته ده. ځوانان ډېر باید علمي هغه ته مصروف کړل سي چې علم ته تشویق کړل سي. کله چې علم ته خلک تشویق کړل سي هلته اقتصاد هم برابرېږي، هلته وطن هم آبادېږي، هلته ټول دربدرۍ ختمیږي. یوازینی شی چې هغه انسان ته یو ښه ژوند ورکولی سي هغه علم ده. ځوانانو نه مې غوښتنه دا ده چې علم ته دې توجه وکړي. ډېره مننه، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ، کور ودان. درنو لیدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه کوو چې د خپرونې تر پای شیبو مو راسره ملتیا وکړله. یوه ورځ مو له شمشاد سره تر دې دمه ولیدله. تر بیا چې بیا هم ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لوی او بښونکي مهربانه خدای سپارم. هر چېرته چې یاست یو خوشحاله او سوکاله ژوند د خدای په امان. ښه وخت. له لیدلو مو مننه.